پولیس والا چې دی اوس نه وي چې دی زموږ افغانستان نه هنرمندان راغلي دا تاسو وینئ موبایل کې کینول او دا روان دي او ډېره بدماشي خرڅه کړه دا ټول آرټسټان راوتي دي خو دغه پولیس والا خپله بدماشي او هېڅ شی نه پرېږدي او دا دي کسان یې ورمخکې کړل دا زه دا ورشه دا ولاړ دي بدماشي هم خرڅه کړه غریبانان آرټسټان راغلي افغانستان نه دا وګورئ دا موبایل وګورئ مخامخ دا تاسو وینئ چې دا موبایل کې دغه زمونږ فنکاران موسیقاران کینولي دي چې دوه ورځې موږ په احتجاج وکړو بیا نن دغه لانجه ده ودرېږي دلته ټول یو کس په دې روډ نه ځي دلته ودرېږي دغه تاسو وینئ دغه ګاډی د ایس ایچ او ګاډی دی د تاڼې د خیبر د ګلبرګ تاڼې چې کوم تاڼه ده هغې ته دا آرټسټ بوت زموږ ملګری د دوره احتجاج نه پس د دوره د هر څه نه بعد هم دغه لانجې روان دي او په کار دی اوسه پورې پولیس ډپارټمنټ چې موږ ته سی سی پی او تر دغه پورې هر څه کړي دي ذمواري اخیستې وه چې تاسو یو آرټسټ له به موږ ګوتې نه وړو دا نن بیا دا عمل وشو ډي سي دا ټولو خلکو موږ ته دغه راکړو باوري راکړو چې یاره ته دې ته بس نشي ویل نن دغه ایس ایچ او دا تاسو وینئ دغه ګاډی دی دا ګاډی مخامخ وینئ چې دې کې باقاعده زموږ آرټسټان یې روان کړل او موبایل تاسو وکړه چې وینیسل او بغیر څه د سرچ وارنټه بغیر څه د بل یو شي دا یې روان کړل